سلامونه، وخت مو په خیر پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د هند او پاکستان د کړکیچ له امله افغان سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستي کړکیچ او د بندرونو او ترانزیتي لارو د بندېدو له امله افغان سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په واګه بندر کې د افغان سوداګرو د صادراتو ترانزیتي موټر درول شوی او دغه شان په کراچي بندر کې له هند افغانستان ته په سوداګریزو وارداتي توکو بندیز لګېدلی چې له امله یې افغان سوداګرو ته هره ورځ سلګونه زره ډالر زیان اوړي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی د مې په 4مه ازادي راډیو ته وویل موږ پرون د بهرنیو چارو له وزیر سره ناسته درلوده چې په دې ناسته کې د سوداګرۍ ګډې خونې سوداګرو او د سوداګرۍ او صنعت وزارت استازو هم ګډون درلود. د ستونزې په اړه خبرې وشوې او هڅه روانه ده چې دا ستونزې حل شي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو عمومي رئیس نور احمد نور د یکشنبې په ورځ د مې په 4مه د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او په سیمه یي اغیزو په نوم په یو سیمینار کې ویلي چې د واګه بندر تړل کېدو د افغان سوداګرو توکو د لیږد مخه نیولې او د افغانستان سوداګري سکتور ته یې د پام وړ زیان اړولی دی. که څه هم د پاکستان حکومت د 13 اپریل په 10مه اعلان وکړ چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه یې افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیتي موټر ته له واګه بندر له لارې د اوښتو اجازه ورکړې، خو د هند حکومت له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو په ورتګ بندیز لګولی دی.